د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې له خصوصي سکټور سره د همغږۍ او ګډو همکاریو دويم کنفرانس جوړ شو. د کابل په انټر کانتیننتال هوټل کې دغه پروګرام 2 ورځې دوام کوي چې ګډونوال وي د خصوصي سکټور سره د تخنیکي او مسلکي زده کړو ریاست د همغږۍ او ګډون پر څرنګوالي بحث کوي. د دغه ادارې اړتیاوې وړتیاوې په نښه شي او دارنګه به د خصوصي سکټور څخه کومې هغه تمې چې کېدونکې دي د همکاریو هغه به برملا شي. په دې توګه باندې د تخنیکي او مسلکي زده کړو اداره د یو تعلیمي تخنیکي او مسلکي بنسټ په توګه باندې اړ ده چې د خصوصي سکټور سره د صنعت او سوداګرۍ وزارت سره او دارنګه د نورو څیرمه وزارتونو او مستقلو خپلواکو ادارو سره په خپل وخت باندې همغږۍ ولري او دارنګه خپلې اړتیاوې وړتیاوې ورته ښکاره کړي او د دوی د وړتیاوو څخه په استفادې د کار په برخه کې د کاري ځواک په روزنه باندې مؤثر ګام پورته کړي. که افغانستان او افغانان وغواړي چې زمونږ صنعت ته وده وکړي په کور دننه د موږ په خپلو پښو ودرېږو زموږ صادرات بهرنۍ هیوادونو ته ورسیږي نو ځینې شرایط چې په ځان باندې تطبیق کوو هغه ډېر مهم دي. یو له هغو نه هم زمونږ زراعت میکانیزه کول دي صنعت مو په نړیوالو غوښتنو او لومړیتوبونو سره برابر عیارول دي او ماشینري مو باید ماډرنه مجهزه او په مصنوعي ذهن درلودونکي او جدیده ټکنالوژي نوې ټکنالوژي. د دې کانفرانس د پرانېستې په مراسمو کې یو شمېر حکومتي چارواکو او د خصوصي سکټور استازو هم ګډون کړی وو. وینا والو وویل د کار بازار لپاره د مسلکي کارګرو روزل د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې له مهمو دندو څخه دي. د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې مسؤلین وویل چمتو دي چې د خصوصي سکټور د غوښتنو او اړتیاو پر بنسټ تکړه او مسلکي کسان وروزي. د تخنیکي او مسلکي زده کړو اداره د هیواد په ټولو ولایتونو کې د مسلکي کادرونو په روزنه کې فعالیت کوي. یا د اداره د کار بازار دولتي ادارو اداري تشبثاتو او خصوصي سکټور کاري شاخصونو له اړتیاوو سره سم د هیواد په کچه د خپلو 315 ښوونیزو مرکزونو د ملاتړ په برخه کې چې 9,088 تنو متعلمینو او محصلینو ته د هیواد په ټولو ولایاتو کې د تخنیکي او مسلکي او حرفوي زده کړو زمینه برابره کړې او په مټ ټولنې ته مسلکي او تخنیکي او حرفوي کادرونه وړاندې کړي. موږ هغه مسلکي زده کړو له ضرورت لرو چې هغه په اوس وخت کې زموږ ساحه ورته ضرورت لري او موږ پرې کار کولی شو موږ ترې کار اخیستلی شو او د دې کار په اخیستلو سره موږ کولی شو چې هغه ځای ته ورسیږو چې نن ورته زړې رسېدلې. د دې غونډې په دوام کې نورو ویناوالو د تخنیکي او مسلکي زده کړو له ادارې سره د خصوصي سکټور پر ګډو همکاریو ټینګار وکړ. ویناوالو په خپلو خبرو کې څرګنده کړه چې د تخنیکي او مسلکي زده کړو اداره او خصوصي سکټور ترمنځ همغږي مهمه ده او دغه همغږي او مشارکت باید لا پیاوړی شي. موږ ته باید پروفیشنل ډریوران هغه ډریوران چې عقلاً په یو 15 توري انګلیسي یا په بین‌المللي قوانینو باید بلد وي. موږ چې ازبکستان ته خپل د ترانزیت موټر راستو زموږ هلته زموږ ډریور ته اجازه نه ورکوي. موږ مجبور یو موږ به بل ډریور نیسو بیا به هغه د روسیې پرې زموږ موټر رسي. که چیرې همداسې که موږ غواړو چې افغانستان د 2 بلیونه آسیای جنوبي او 2 بلیونه او آسیای مرکزي سره ووښلو نو د دې لپاره موږ ته ضرورت دی چې موږ باید خپل کارخانګي ورته وکړو او موږ باید پروفیشنل ډریوران ولرو څو وکولی شو چې د افغانستان په اقتصاد کې پویا برخه واخلو. دغه کنفرانس به 2 ورځې دوام وکړي او له خصوصي سکټور سره به د تخنیکي او مسلکي زده کړو د ادارې د همغږۍ او د ګډون په اړه خبرې او بحثونه ترسره شي.